نا پا عمر مړی دشتن خوشاله یو انسان دی دا د غم ډکه دنیا دا پارمان پسی ارمان دی نا پا عمر مړی دشتن خوشاله یو انسان دی دا د غم ډکه دنیا دا پارمان پسی ارمان دی ستړي ستړي حوصلې دي ستړي ستړي منزلونه د هر چا مخکې پرات دي په دلو دلو غمونه ستړي ستړي حوصلې دي ستړي ستړي منزلونه د هر چا مخکې پرات دي په دلو دلو غمونه هر یو ډوب دی په خولو کې که غریب دی او که خان دی دا د غم ډکه دنیا دا پارمان پسی ارمان دی نا په عمر مړی دشتن خوشاله یو انسان دی دا د غم ډکه دنیا دا پارمان پسی ارمان دی څوک د عمر نه بیزار دی څوک د عمر تمنا کړي د چا سورې د سر نشته څوک په مال پسې سودا کړي څوک د عمر نه بیزار دی څوک د عمر تمنا کړي د چا سورې د سر نشته څوک په مال پسې سودا کړي نولس پاتې د شل نشوه هر سړی ترې روان دی دا د غم ډکه دنیا دا پارمان پسی ارمان دی نا په عمر مړی دشتن خوشاله یو انسان دی دا د غم ډکه دنیا دا پارمان پسی ارمان دی څو د مینې بې قدرې دا هر خوانوم د بې وفا دی بې اعتباره زمانه شوه پلار د زوی نه په ژړا دی څو د مینې بې قدرې دا هر خوانوم د بې وفا دی بې اعتباره زمانه شوه پلار د زوی نه په ژړا دی نور سنشته دی په ژوند کې و چې شونډې او خفګان دی دا د غم ډکه دنیا دا پارمان پسی ارمان دی نا په عمر مړی دشتن خوشاله یو انسان دی دا د غم ډکه دنیا دا پارمان پسی ارمان دی نه میلې شته نه اخترې د هر چا ورکه مستی دا هر یو زړه د غمه ډک دی ترې وتلې خوشحالي ده نه میلې شته نه اخترې د هر چا ورکه مستی ده هر یو زړه د غمه ډک دی ترې وتلې خوشحالي ده هر یو مخ دی جوړه غونې بې خندا هر یو انسان دی دا د غم ډکه دنیا دا پارمان پسی ارمان دی نا په عمر مړی دشتن خوشاله یو انسان دی دا د غم ډکه دنیا دا پارمان پسی ارمان دی عبدالحق در میں نامدا باجوڑ خار کی اوسیگم تجربه میں جون کے وشوا په هر کار باندې پوهیږم عبدالحق در میں نامدا باجوړ خار کې اوسېږم تجربه مې ژوند کې وشوه په هر کار باندې پوهیږم نور د هر څه قیمت جګ دی خو انسان پکې ارزان دی دا د غم ډکه دنیا دا پارمان پسی ارمان دی نا په عمر مړی دشتن خوشاله یو انسان دی دا د غم ډکه دنیا دا پارمان پسی ارمان دی د دې ښکلي او رنګین نظم لپاره اواز وړاندې کوي ډېر ګران او محترم رور جناب رمضان صابر او شاعر ډېر ګران او محترم رور عبدالحق درد د دې نظم لپاره فرمایش کوونکي وروڼه دي لکه هر یو رضوان شریف حماد شریف ارحم حبیب استاد لاهور نه او ډېر ګران محترم رور محمد خان باجوړی
عمران شریف او د امن مارکیټ نه سمیع الله عباس الهام او ریکارډینګ جوادی ډیجیټل اسلامي سټوډیو باجوړ پاټک سری خابات تبلیغی مرکز سره نږدې پاچا مارکیټ دکان نمبر 2 د موبایل د رابطې نمبر مایښه وای 0301 3963 عمر مړی دشتنه خوشاله یو انسان دی دا د غم ډکه دنیا دا فرمان پسې ارمان دی